بسم الله الرحمن الرحیم. په دنیا کې هر انسان ته څه نه څه مشکل وي. د چا د اولاد مسله وي، د چا د قرض، د چا د صحت مسله وي. خو اوس د دې دا مطلب نه وي چې مونږ باندې چا څه کړي دي. چا هم څه نه دي کړي، نو څوک څه کولی شي. مونږ ته څوک تکلیف نشي راکولی تر دې چې الله ونه غواړي. څوک مونږ ته نقصان هم نشي راکولی. یعنې نه نفع راکولی شي نه نقصان راکولی شي. نفع او نقصان دواړه د الله په لاس کې دي، ځکه چې هغه زموږ پروردګار دی او هغه پوهیږي. او موږ له په دې خوشحالېدل پکار دي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې ای الله مالا دا کافی ده چې ته زما پروردګار یې، او مالا دا فخر کافی دی چې د ستا بنده یم. نو موږ له د الله په بندګۍ باندې فخر کول پکار دي چې زموږ مالک څومره لوی دی، څومره لوی ذات دی، هغه هر څه کولی شي. په نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله څه قسم مشکل راتلو، نو نبی صلی الله علیه وسلم به یو دعا غوښته: یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ. یا حی یا قیوم دا د الله نومونه دي، صفتونه دي. او الله نه دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم وکوله چې ای الله خپل رحمت سره زموږ مدد وکړه. چې بنده الله نه مدد غواړي، نو الله به ضرور د هغې مدد کوي، د هغه بنده. یو بل حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي هر کله چې به نبی صلی الله علیه وسلم باندې مشکل راتلو سخت، نو هغې به دا دعا کوله: یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ. نون د ټولو دپاره، استعیذ یو کس دپاره. الله تعالی لوی ذات دی، خپل بنده له ضرور جواب ورکوي چې انسان دعا غواړي. یعنی دعا ولا ضرور اوري، هغه ولا قبلې هم او مدد ولا هم کوي. بس زمونږ کار دا دی چې موږ له وغواړو. خو افسوس موږ د غوښتو چل راځي چې خلک د الله نه دعا څنګه وغواړي. نو الله نه غوښتو دپاره څه خاص مشکل څه طریقه نه ده. الله نه غوښتو دپاره صرف الله سره تعلق ساتل، الله سره مینه کول، الله پیژندل ضروری دي. او د الله نه اخلاص سره یقین سره دعا کول، الله به ضرور مدد کوي د خپل بنده. اور عزت به ولهم ورکوي، نیک عمل توفیق به ولهم ورکوي. اور الله ته هر څه کول آسان دي. جزاک الله خیر.